د نیمګړې مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د نیمګړې مینې لنډې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د نیمګړې مینې لنډې کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره له مینې ډکه او دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. دا هم تاسې او دا هم لومړۍ برخه. د درس په شروع کېدو سره پر دویمه ورځ چې ټولګي ته لاړم، د هلکانو نجونو شور ماشور و. په ټولګي کې یو ترتیب منځته راغلی و. هلکان مخکې او نجونې وروسته ناستې وې. په نجونو کې د ځینو مخونه نیم پټ او نورې مخلوڅې ناستې وې. ما چې شاته وکتل، د لومړي ځل لپاره مې سترګې په داسې سترګو برابرې شوې چې یو تاثیر پکې و. دوهم ځل لپاره مې زړه وغوښتل چې آهو سترګې وګورم. چې شاته مې وکتل، جینۍ ما ته متوجه وه او ډیر ځیر ځیر یې راکتل. زما او د دې لیدل په ټولګي کې روان وو. د ټولګي هلکان به هغه ته متوجه وو، خو ما ډیره بېحیایي نه کوله او کله کله به مې ورکتل. زړه مې هره شیبه ویل چې دې جینۍ ته وګورم او سترګو مې هم همدا غوښتل. زړه مې د خوشحالۍ احساس کاوه او یو نه یو ډول مې دې ته کتل. هره ورځ چې ما کتل، دا به راته متوجه وه. د دې نه د مخه مې نجونې په بېلابېلو ځایونو کې لیدلې وې، خو د دې سترګو پر ما اغېزناکه تاثیر وکړ. زه په دې فکر کې شوم چې ولې مې زړه غواړي تر څو دې جینۍ ته وګورم، ولې مې زړه بې قراره دی. دا په اصل کې د مینې لومړۍ مرحله وه چې د پیلېدو په درشل کې وه. د دې نه د مخه ما کومې بلې جینۍ سره مینه نه وه کړې او نه مې چندانې مینه پېژندله. رښتیا هم د مینې پېژندل اسانه کار نه دی، خو کومې جینۍ چې ما ته ځیر ځیر کتل، د مینې کولو مهارت یې تر ما زیات و. د دې لیدلو او کتلو پر ما اغیزه وکړه. دا د پاک زړه مینه وه. د زړه مینه په ټول عمر کې یو ځل وي او لومړی ځل کیږي. لومړی مینه د انسان ډیره پاکه او سپېڅلې وي. د دې نه مخکې ما د هیڅ چا سره مینه نه وه کړې، نو ځکه زه یو ډول احساساتي او له سره تیر وم. سره له دې چې دا د مینې پیل و. ډیر داسې شیان په نړۍ کې شته چې موږ او تاسې ورته یو معیار نشو ټاکلی او یو جامع او مانع تعریف ورته نشو ټاکلی، چې یو د هغو څخه ښکلا ده. د دې جنۍ ښکلا پر ما دومره تاثیر وکړو چې د نړۍ ټول ښکلي شیان راته بدرنګه ښکارېدل. د ژوند په هره شیبه کې زه د دې په فکر او ذکر کې وم. زما د ډېرې مینې لامل یو دا و چې زه له کوچنیوالي له مینې نه بې برخې پاتې شوی وم. ما سره مور، پلار او نورو مینه نه وه کړې، نو ځکه دا د دغې مینې پیدا کېدل پر ما ډېر تاثیر وکړ. د ټولګي نماینده وروستي ساعت کې حاضري واخیسته. زه حاضري اخیستلو ته ډیر لیواله وم. ما غوښتل چې د جینۍ له نوم سره اشنا شم. فکر مې کوه چې د جینۍ نوم به څه وي. کله مې چې په غوږو د لیلا اواز واورېده، مخ مې شاته وړه وګورم چې په اناري شونډو یې صیب وکړل. دا بل څوک نه وه، همغه وه لیلا وه چې د 2 ساعتونو نه یو بل ته ګورو. ما د ډیرو مینانو کیسې اورېدلې او لوستلې وې، خو ما د دې کیسو لوستلو نه عبرت وانخیسته چې د مجنون په شان لیونۍ مینه وکړم. زړه مې دا غوښتل چې لیلا را سره د لیلا په څیر مینه وکړي. خپل او د دې نوم چې به مې په زړه شو، نو د لیلا او مجنون کیسه به مې ذهن ته راغله او د ځان سره به مې تصمیم ونیوه چې لیلا خپله نه کړم، ژوند امکان نه لري. دا مې له ځان سره وویل چې مجنون خو ډېرې سختۍ تېرې کړي، نو ځکه یې نوم په ټوله نړۍ خپور او مشهور شو. زه د هغه نوم بې عزتي نه کوم او د هغه نوم به را ژوندی کوم. د دې د سترګو تاثیر زما په زړه کې ډیره مینه پیدا کړه. زما مینه له دې ورځې تر بلې زیاتېده. هره لحظه ما د دې په تصویر او فکر کې وخت تېراوه. په زړه کې مې له خدایه د دې مینې د بریا غوښتنه کوله. د لیدلو او کتلو وروسته مو خبرو کولو ته ورسېده او کله کله به مو یو بل سره خبرې کولې. په خبرو کولو کې زما میلان ډیر و. د لومړي ځل کتلو نه وروسته بیا د خبرو کولو پورې زما وخت ډیر په خوشحالۍ تېرېده. د ژوند هیله او ارزو راته پیدا شوه. کله کله به یو د بل نه خفه کېدو، یو بل سره به مو خبرې نه کولې، خو دغه خفګان په حقیقت کې یو پر بل ناز او نزاکت و. د خفګان دغه لړۍ به بعضې وخت ډیرو ورځو ته ورسېده او دغه ورځو کې به زه ډیر خفه وم. لیلا به په ډیرو خبرو زما سره خبرې نه کولې او ما سره یې قصد و.
خو زه هم په قصد کولو کې له هغې کم نه وم. سره له دې چې یو د بل نه به خفه وو، خو دا به چې کله ټولګي ته رانغله نو ما ته به پوهنتون خوند نه راکوه او بیرته به کور ته تللم. زه پوهنتون ته د درس لپاره تلم، خو ما به درس د دې په ښکلو سترګو کې لوسته او هغه یوازې د مینې درس و. زما مینه د لیلا سره ورځ په ورځ زیاتېده، خو د لیلا د زړه نه خدای خبر وو. ما به دا فکر کاوه چې په څومره اندازه لیلا زما خوښه ده، په همدومره اندازه به زه هم د لیلا خوښ وم. د مینې د پیل نه مخکې باید هر ځوان د هغه انجام په اړه فکر وکړي. مینه کول اسانه دي، خو د هغه لاسته راوړل ډیر ګران کار دی. ما ډیرې د مینې کیسې لوستې وي او د هغو کیسو په پایلو هم خبر وم، خو بیا هم زما زړه پر ما غالب شو او زه یې دې ازموینه کې واچولم. ما د خدای نه د دې ازموینې بریا غوښته. ما دا مینه وکړه، خو تاسې اوریدونکي باید د دې داستان په اوریدو عبرت واخلئ او په دې برخه کې په ډیر احتیاط قدم واخلئ. زموږ په ټولګي کې نور نجونې هم وي چې مخونه یې لوڅ وو. ډیر ځوانان د هغوی د لیدو لیواله وو. که چیرې د لیلا مخ پټ وای، ډیر امکان یې دا و چې د مینې دا لړۍ نه وای پیدا شوې. د پوهنتون ټولې محصلینې باید خپل حجاب ته متوجه وي او کورنۍ مکلفه ده تر څو د خپل لوڼو په اړه بشپړ معلومات ولري. د ورځو په تیریدو د لیلا په لباس، ناسته او خصوصیاتو کې توپیر راغی. داسې معلومېده چې مینه له ما سره زیاتېده. ډیره سینګار کړې او جوړه شوې ټولګي ته راتلله او تل یې د سترګو لاندې ما ته کتل او زما مینه لکه شدید اور په زیاتېدو وه. ما نه غوښتل چې دا د په ټولګي کې له نورو هلکانو سره خبرې وکړي، خو ځینو زما له قصده دې سره خبرې کولې او پر ما به یې بد تاثیر کاوه. ټول ټولګیوال زموږ له رازه خبر وو. ټولو ته مې وویل هیڅوک به لیلا سره خبرې نه کوئ او نه به ورباندې سلام مچوئ. ټول ټولګیوال مې دې خبرې ته ګوته په غاښ پاتې شول، خو ځینو بیا زما له قصده له دې سره خبرې کولې. کله چې به زه ټولګي کې حاضر وم نو هیچا به د لیلا سره د خبرو کولو جرأت نه درلود، خو زما په نه موجودیت کې به ځینو له لیلا سره خبرې کولې. په حقیقت کې دغه مینه وه چې د هلکانو خبرې د لیلا سره ما نشوی زغملی او غصه به راتله. تر دې وخته ما د مینې ښکارندویي ورته ونه شوی کولی، خو په دې پوهېدم چې زما ورسره تر حده مینه ده. هره ورځ به ما فکر کوه چې د کومې لارې ورته د مینې اظهار وکړم. د مینې ډګر کې مې جرأت د لاسه ورکړی وو او په دې ډارېدم هسې نه لیلا رانه خفه نه شي او دغه د مینې تار مو ونه شکېږي. کله کله به راته داسې فکر پیدا شو چې لیلا دې راته د مینې اظهار وکړي. له دې وړاندې ما مینه نه وه کړې، د مینې کولو سره بلد نه وم. دا جرأت مې نه درلود چې زه دې مینه وکړم، خو د وخت په تېرېدو سره په ما کې د مینې کولو قوت پیدا شو او ما داسې فکر کوه چې ټول ټولګیوال زما د کور غړي دي. زه له دوی نه شرمېدم او نه یې په فکر کې وم. په ټولګي کې مو یو بل سره خبرې کولې او تل زما او د دوی د خبرو میدان ګرم و. ما به له ځان سره وویل راځه خپله مینه ورته ښکاره کړه او د خپل زړه خبره ورته وکړه. او کله کله به بیا انتظار وم چې یوه ورځ به د دې له خولې د مینې غږ اورم. یوه ورځ مې پرېکړه وکړه چې د موبایل له لارې لیلا ته خپله مینه ښکاره کړم. لیلا ته مې وویل د موبایل شمیره دې راکړه. لیلا وویل زه موبایل نه لرم، شمیره خو وروستی خبره ده. زه خبر نه وم چې لیلا موبایل نه لري. په دې خبرې حیران شوم. ما غوښتل چې دې ته موبایل واخلم تر څو ورته خپله مینه ښکاره کړم او تر واده پورې ټولې خبرې ورسره په موبایل کې وکړم. ما له دې سره د خبرو کولو توان نه درلود. یوه ورځ مې ښار کې یو ښه ښایسته موبایل واخیسته. پوهنتون ته چې راغلم سترګې مې په دروازه کې په لیلا ولګېدې. خواته یې ورغلم او سلام مې پرې واچوه. هغې وعلیکم وویل. ډېر خوشحاله وم چې اوس به رانه موبایل اخلي او نن شپه به ټولې خبرې ښکاره کوم. موبایل مې له جیبه راوویسته او لیلا ته مې وړاندې کړ. هغې چې موبایل ولید د اخیستلو انکار وکړ. راته ویې ویل که چیرې زما کورنۍ مور او پلار زما سره موبایل وګوري نو ما له پوهنتونه باسي او په کور مې کېنوي. دا کار زما لپاره ډیر خطر لري. زه د موبایل په نه اخیستلو خفه شوم، خو دلایلو په اورېدو خوشحاله شوم او په دې پوه شوم چې د لیلا کورنۍ یوه ښه کورنۍ ده. خو بل خوا د دې کړی سینګار مې چې لیدنو حیران پاتې شوم. دواړه ټولګي ته یو ځای لاړو پر خپلو چوکیو کېناستو.
یو بل ته مو کتل. رښتیا زه ډېر غمجن وم او هغه هم خفه ښکارېده. د خبرو دغه جریان پوره 4 میاشتې دوام وکړ او له دواړو نه یو هم په دې بریالي نه شو تر څو یو بل ته د مینې اظهار وکړو. ازموینې پیل شوې او بالاخره بشپړې شوې. د رخصتۍ ورځې هم را ورسېدې. د رخصتۍ لپاره ډېر خفه و ځکه د لیلا دیدن پای ته رسېده. د لیلا په څېره کې له ورایه خفګان ښکارېده. پوهنتون رخصت شو. د پنجشنبې ورځ وه. د 3 میاشتو پورې موږ له یو بل سره نه شو کتلی. د لیلا خوا ته لاړم. څنګ پر څنګ ورسره ودرېدم. له سترګو مې اوښکې روانې وې. هغې ته مې نه شو کتلی. ژبه مې بنده کېده. ډېر حالت مې خراب و. دا هم خفه ښکارېده خو زما په اندازه خفه نه وه. 3 میاشتې رخصتي ده. زما او ستا لیدل کتل او خبرې کول به په دغه موده کې نه کیږي. هیڅ امکان نه لري چې یوه ورځ دې هم پرته ستا د لیدلو تېره کړم. موبایل هم نه لري چې یو د بل سره مو خبرې کړې وای. اورېدلې به دې وي. موبایل کې خبرې کول نیم دیدن دی. زه هم پر بېلتون خفه یم خو څه وکړو ناچاره یو. پاتې شوه د موبایل خبره. په کور کې مې مور او پلار موبایل ته اجازه نه راکوي. زه غواړم رخصتیو کې کابل ته لاړه شم. هلته مې د کاکا کور دی نو هلته کوشش کوم چې موبایل پیدا کړم. نو بیا کولی شو چې یو بل سره خبرې وکړو. ته خفه نه ښکارې خو زه ډېر خفه یم. د سترګو اوښکو ته مې وګوره یو په بل پسې روانې دي. خو زه حیرانه یم چې په دې دومره لږ وخت کې ستا له ما سره ډېره مینه پیدا شوه. ما داسې هلک تر اوسه نه و لیدلی. مینه باید همداسې وي. ما ورته وویل زه په خپل ځان کې د هغه مجنون اغېزې وینم چې ډېر پخوا تېر شوی دی او ته راته همغه لیلا ښکارې. زما او ستا یو ځای کېدل او د یو بل سره مینه پیدا کېدل کوم تصادفي کار نه دی. دا د خدای خوښه وه چې زه او ته دې سره یو ځای شو. لیلا مجنون ته خدای هغه مقام ورکړ. زه او ته به هم د الله خوښ وو چې یو د بل سره یې اشنا کړو. لیلا په ژړا شوه او ډېر زیات یې وژړل. 10 دقیقې را سره ولاړه وه. زما اوښکې نه درېدې او په خبرو کې مې ژړل. لیلا را سره خدای پاماني وکړه او روانه شوه. زه ځای پر ځای ولاړ وم او ښه ډېر مې وژړل. ګریوان مې ښه په اوښکو لمد و. زه هم کور ته لاړم او کوټه کې کېناستم او د رحمان بابا دیوان مې راواخیسته او د دیوان په لوستلو مې غمونه هېرول. رحمان بابا رښتینې مینه د الله پاک سره وه. زما مینه مجازي وه خو د حقیقت په ستنو ولاړه وه. زما په زړه کې پاکه مینه وه لکه د رحمان بابا چې د الله پاک سره وه. زه په مینه کې په چل او غلطي نه پوهېدم. زما زړه پاک او سپېڅلی و. زما په زړه کې پاکه مینه وه او له دې نه مې هم پاکه مینه غوښته. یو ورځ مې راته ټولګیوال زنګ وواهه او ویې ویل لیلا د کابل نه راته زنګ وهلی و. ښایي تا ته هم نن یا سبا زنګ ووهي. زه ډېر خوشحاله شوم. په دې فکر کې شوم چې کله به راته لیلا زنګ وهي. دقیقې ساعتونه او ورځې مې شمېرلې چې زنګ به راغی. ما به فکر کاوه چې لیلا ده. موبایل به مې تل له ځان سره ګرځاوه او داس مې ویل چې د لیلا زنګ به راځي او ما سره به خبرې کوي. یوه شپه راته 10 بجې لنډ لیکل شوی پیغام راغی. لیکلی وو سلام علیکم زه لیلا یم. د پیغام له رارسېدو سره مې د انتظار شیبې ختمې شوې. ډېر خوشحاله شوم او په ډېره عجله مې ځواب ورکړ وعلیکم سلام. لیلا پیغام کې ولیکل چې پام کوه زنګ ونه وهې. یو بل ته پیغامونه لیکو او خپل احوال پکې لیکو. د شپې له 11 بجو نه زما او د لیلا د پیغامونو لیږل پیل شول. د سهار تر اذانه ما دې او دې ما ته پیغامونه لیکل. د لیلا وروستی پیغام داسې و زه نوره ویده کېږم د سهار اذان یې وکړو. ما ورته ولیکل زه هم ویده کېږم د خدای پامان. شپه ډېره لنډه تېره شوه. دا مینه وه چې کله یې ورځې لنډولې او اوس شپې لنډوي. هره شپه تر سهاره پورې زما او د دې ترمنځ په پیغامونو اړیکه ټینګه وه او یو د بل نه مو هر ډول پوښتنې کولې. 3 میاشتې ما دې او دې ما ته پیغامونه لیږل او ان خبره تر واده ورسېده. دې موافقې ته ورسېدو چې یو د بل سره به په هر صورت کې واده کوو. مور او پلار مې د مینې کولو نه نه و خبر او لیلا هم خپل مور او پلار د دې پټې مینې نه و خبر کړي. مینه کول اسانه کار دی. ځان ته بیل ژوند غواړي. ډېرې قربانۍ غواړي. له سر نه تېرېدل غواړي او ځینې وخت کورنۍ پرېښودل غواړي. که چیرې د یو هلک جینۍ خوښه شي همدې ته مینه وایي.
باید ورته ارزښت ورکړل شي او د هلک و جینۍ په خوښه واده وشي. ځینې وخت د ډیرو مینانو ژوند تر مرګه پورې رسیږي چې د دې سبب د هلک یا د جینۍ کورنۍ وي. ما هم په دې ازموینه کې ډیر تکلیفونه ولیدل، خو معلومه نه وه چې د مینې په ازموینه کې به بریالی شم او که به ناکام شم. د زړه نه مینه کول اسانه کار نه دی، د زړه او سر نه تیریدل دي. زه په مینه کې له هر څه نه تیر وم، خو د هغې د زړه نه یو خدای خبر وو. د دې یو پیغام ما څو ځلې لوسته. ما چې د دې پیغام لوستل فکر مې کاوه چې ما ته مخامخ ناسته ده او راسره خبرې کوي. د هغې اغېزناکه او ښایسته څېره به مې خپل خیال ته راوسته او دا به مې له ځانه سره ویل چې دغه الفاظ یې په ښکلو شونډو راته په خوله راوړي او په قلمي ګوتو یې په موبایل کې لیکلي. 3 میاشتې رخصتي په ختمېدو شوه. بالاخره پوهنتون شروع شو. زما او د دې خبرې په ټلیفون کې وروستي حد ته رسېدلې وې. موبایل را باندې ډېر ګران و او ډېره مینه مې ورسره کوله. زما او د دې ټولې خبرې یو او بل ته وړلې، ټولې هغه خبرې چې ما هیڅکله هم مخامخ دې ته نه شوی کولی او نه مې دا جرأت درلود. خو د موبایل پر مټ دا ټولې خبرې حل شوې. زه په دې نه پوهېدم چې موبایل رښتیا هم زموږ ستونزې حل کوي او که یې زیاتوي. لیلا وویل د نن نه وروسته د پیغامونو سلسله ختمه شوه. موبایل په کابل کې پرېږدم، زه کور ته ځم. یو بل به په پوهنتون کې وګورو. شپه تېره شوه، د یو بل سره مو اړیکې د څو ورځو لپاره پرې شوې. زه د شپې لخوا په پیغامونو لیږلو اموخته شوی وم. د شپې خوب نه راتلو. پوره 4 شپې مو له یو بل سره اړیکې نه درلودې. دغه 4 شپې لکه 4 میاشتې تېرې شوې. د شپې لخوا مې تر سهاره پورې د خفګان شیبې تېرولې او کله کله به مې هغه پخواني پیغامونه لوستل او د خوشحالۍ احساس به مې کوه. رښتیا خبره ده چې د انسان پیژندل او بیا د ښځې پیژندل څه اسانه کار نه دی. آذربایجاني ژبې متلونه دي: د یوې ښې ښځې او د یوې ښې هندواڼې خوښول سخت کار دی. بل ځای وایي چې که ښځه درته 10 اولادونه راوړي بیا هم د هغې پر خبرو باور نه دی پکار. خو ما د لیلا پر ټولو خبرو باور وکړ او ټولې وعدې مې ورته په یاد دي. هره ورځ د ټولو ټولګیوالو نه مخکې ټولګي ته تللم او په دې فکر کې به وم چې کله به مې سترګې لیلا وویني. زما رنګ خراب شوی و، د مني زور او 3 میاشتو شوګیرو خراب کړی وم. ټولو ملګرو رانه پوښتنه کوله ولې د رنګ خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ ما ورته ویل نه، ناروغ نه یم، روغ او جوړ یم. په حقیقت کې زما د زړه ناروغي وه. 3 میاشتې مې شپې په ویښه تېرې کړې وي او خپلې مینې هم ځورولم. د ملګرو نه مې یو احمد نومېده. کله کله یې راته نااشنا خبرې کولې. زه د هغه د خبرو په هدف نه پوهېدم. هغه د پند او نصیحت په ډول راته ځینې خبرې کولې. د هغه خبرې پر ما ښې لګېدې او ورته متوجه به ناست وم. یو ورځ وخته ټولګي ته لاړم. د دروازې د خلاصولو سره مې سترګې په لیلا ولګېدې. پښو مې کار پرېښود. سترګې مې له ډېرې خوشحالۍ نه ډنډ شوې. ژبه مې بنده کېده. د خبرو کولو توان مې په ځان کې نه لیده. زړه مې غوښتل چې ورته وګورم او همداسې په تماشه یې پاتې شم. د نیمګړې مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.